سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 12مه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 4مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي: هند ته د متقي سفر پر سر تحلیلونه، ټلګراف وایي نفي ډیلي ستراتیژیکه مبهمه تګلاره غوره کړې څو د تېرې پانګونې او اوسني جیوپولیټیکي حساسیتونو ترمنځ توازن وساتي. د قوشتېپې کانال او د اوبو امنیت اندېښنې. ټایمز آف سنټرال ایشیا په نوم رسنۍ په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د قوشتېپې کانال د اوبو د امنیت اندېښنې راپارولې دي. او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند له پلاوي سره لیدلي. د خبرونو تفصیل: ټلګراف هند ته د متقي سفر ته په اشاره ویلي چې نفي ډیلي له ستراتیژیکې مبهمې لارې سره غواړي د تېرې پانګونې او اوسني جیوپولیټیکي حساسیتونو ترمنځ توازن وساتي. ټلګراف رسنۍ په خپل راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو له لوري پر متقي د سفر بندیز له معافیت وروسته هند ته د نوموړي سفر نفي ډیلي ستراتیژیکه مبهمه تګلاره غوره کړې څو د تېرې پانګونې او اوسني جیوپولیټیکي حساسیتونو ترمنځ توازن وساتي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند رنتیر جیسوال پرون د اونیزې ناستې پر مهال د خبریالانو له ګڼو پوښتنو سره سره د متقي د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. یوازې یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ورکړل شوی معافیت تایید کړ. راپور کې راغلي جیسوال د دې پوښتنې ځواب ورنه کړ چې آیا د متقي دا سفر دا معنی لري چې هند غواړي د اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپیژني، او نه یې دا څرګنده کړه چې آیا هند به د اقلیتونو له حقونو او د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه کومې اندېښنې مطرح کړي که نه. دا هم نه ده روښانه شوې چې دا معافیت چا غوښتی و، او آیا متقي ته به د رسمي حکومت د استازي په څیر هرکلی وشي که نه. ټلګراف لیکلي چې نفي ډیلي له 2022 راهیسې له اسلامي امارت سره غیر رسمي تعامل پیل کړی، که څه هم دا حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. هند په جون 2022 کې په کابل کې خپل تخنیکي ټیم ځای پر ځای کړ څو د تیرو شلو کالونو د پروژو څارنه وکړي. راپور کاږي چې د روان کال په جنوري کې د بهرنیو چارو سکرټر وکرم میستري په دوبۍ کې له متقي سره ولیدل، او د مې په میاشت کې د بهرنیو چارو وزیر اس جے شنکر هم ورسره ټلیفوني خبرې وکړي چې دا د اسلامي امارت د اوسني حکومت سره د هند لومړنۍ علني سیاسي اړیکه وه. دغه رسنۍ زیاتوي چې د اسلامي امارت سره اړیکې په ځانګړې توګه هغه وخت کې شوي چې هند د جنوري په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلاف پر مهال د کابل ملاتړ وکړ، کله چې پاکستان د پکتیکا ولایت باندې هوایي بریدونه وکړل، ګواکې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد. همداراز متقي د اپریل په میاشت کې د هندوستان د پهلګام برید غندنه وکړه چې دا هم د جے شنکر لخوا ژوره وستایل شوه. ټایمز آف سنټرال ایشیا په نوم رسنۍ په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د قوشتېپې کانال د اوبو د امنیت اندېښنې راپارولې دي. الکساندر پوتولیتسین په دې لیکنه کې ویلي چې اوبه له ډېر پخوا راهیسې په منځنۍ اسیا کې له جنجالي سرچینو څخه دي چې کرنه د انرژۍ تګلارې او سیمه ییزه ډیپلوماسي یې اغېزمنه کړې ده. اوس د افغانستان د قوشتېپې د کانال پروژه د دې بحث یو مرکزي ټکی ګرځېدلی. دا کانال چې اسلامي امارت د خوراکي خوندیتوب او اقتصادي ودې لپاره مهم ګام بللی، د آمو سیند پر اوبو متکي ګاونډیو هیوادونو کې اندېښنې زیاتې کړي دي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په وینا د دې پروژې دوهم پړاو به په راتلونکو 5 میاشتو کې بشپړ شي چې دا چاره د سیمې د اوبو د امنیت په اړه اندېښنې لا زیاتوي. د یاد کانال اصلي پراختیا په 2013 کال کې د ولسمشر غني پر مهال پیل شوه. دا پروژه د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID او هندي انجنیري شرکتونو لخوا تمویلي ده. لیکنه کې راغلي چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته د 2022 کال د مارچ په 10مه د کانال د رسمي پرانیستې مراسم ترسره شول، خو دغې پروژې په ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان کې اندېښنې راپارولې ځکه دا هیوادونه د آمو سیند له اوبو د کرنې لپاره ګټه اخلي. کارپوهان وایي چې د دې کانال لپاره د هیڅ چاپیریالي اغېز ارزونه نه ده شوې او
کلونه هم یادو هیوادونو ته د کانال د جوړېدو رسمي خبر ورکړل شوی، لکه څنګه چې نړیوالو اوبو تړونونو کې شرط دی. په ډسمبر 2022 کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف له افغانستان او نړیوالې ټولنې سره د عملي خبرو غوښتنه وکړه ترڅو د سیمې د اوبو امنیت پیاوړی شي. چاپیریالي خطرونه هم په زیاتېدو دي. شنونکي خبرداری ورکوي چې ازبکستان چې کرنه یې له آمو سیند د تغذیه کیږي، ممکن له خاورې تخریب، د حاصل کمښت او د حاصلخیزو ځمکو له لاسه ورکولو سره مخ شي. ترکمنستان چې کرنه یې د ناخالصو کورنیو عوایدو 12 جوړوي، هم له سختو اختلالاتو سره مخ کېدلی شي. ځینې څېړنې ښایي چې ازبکستان او ترکمنستان کولی شي تر 15 پورې د اوبو له کمښت سره مخ شي او د آمو سیند د اوبو جریان ښایي په راتلونکو 5 یا 6 کلونو کې 10% راکم شي. لکه څنګه چې قوشتېپې کانال د بشپړې فعالېدو خواته روان دی، د دې اغیزې یوازې پر افغانستان نه بلکې پر ټولې سیمې خپریږي. د کابل لپاره دا پروژه د ملي حاکمیت او د خلکو د لوږې د له منځه وړلو نښه ده، خو د تاشکند، اشقاباد او دوشنبې لپاره دا د اوبو د امنیت جدي ازموینه ده. دا چې دا کانال به د سیمه ییزې همکارۍ لامل شي که د شخړو، دا به یوازې له انجینري نه بلکې له ډیپلوماسۍ پورې اړه ولري، او دا چې افغانستان او ګاونډیان به تر اوبو د کمیدو مخکې پر ګډ چوکاټ توافق ته ورسیږي که نه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند له پلاوي سره لیدلي. د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې دواړو لوریو د کابل او اسلام آباد پر اړیکو او د شته ستونزو پر حل خبرې کړې دي. یاد وزارت ویلي چې د پاکستان د جماعت اسلامي غړو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو ستاینه کړې او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت له بریا سره د افغانستان حالت د ډاډ وړ ګرځېدلی. دغو پاکستاني علماو د اسلامي ټولنو پر یووالي په ټینګار سره ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي نظام په ټینګښت سره هیله لري چې افغان حکومت نورې نړۍ ته یوه ښه بیلګه شي. د ناستې پر دوام له پاکستان څخه راغلي یاد پلاوي د افغان او پاکستاني علماو نږدې اړیکې اړتیا وبلله او زیاته یې کړه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته ستونزو د حل په موخه باید خبرو ته لومړیتوب ورکړل شي. مولوي عبدالکبیر ویلي چې د اسلامي امارت د همکارۍ لمن پراخه ده او د ستونزو د حل په برخه کې خبرو او ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي د سیمې حالت ته په کتو ویلي چې کابل او اسلام آباد باید په سوله کې ژوند وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د افغان ولس د جهاد له برکته په سیمه کې ثبات رامنځته شوی دی. مولوي کبیر د غرض له افغان کډوالو سره ناسم چلند او پوځي اقدامات د اندېښنې وړ یاد کړي او په وینا یې دا ډول کړنې باید تکرار نشي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې پرون د هیواد له بیلابیلو لارو نږدې 15,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د کډوالو ستونزو ته د راستنې عالي کمیسیون د شمیرو له مخې ویلي چې د هرات اسلام کلا له لارې 624 تنه، د نیمروز وریښمو له لارې 128 کسان او 892 مسافر، د کندهار سپین بولتک له لارې 3140 تنه او د ننګرهار تورخم د لارې 1040 تنه ثبت او بایومیټریک شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې یاد کسان د ګاونډیو هیوادونو له لوري په زوره شړل شوي. افغانستان او پاکستان هغه ګاونډي هیوادونه دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل دریځ سخت کړی دی او د روان کال د پیله تر دې دمه یې میلیونونه افغانان افغانستان ته په زوره شړلي دي. د افغان کډوالو دا ډول پراخه راستنېدنه په هیواد کې اقتصاد چکنۍ او ورسره بشري مرستې فلج کړي دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویه بنسټونو د ژمي تر را رسېدو پورې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي روان کال لومړیو 6 میاشتو کې نږدې 43,000 کاغذي پیژندپاڼې تایید شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې په حضوري او غیر حضوري ډول 42,919 کاغذي پیژندپاڼې تایید کړي دي چې 15,922 په حضوري او 11,340 پیژندپاڼې بهر میشته هیوادوالو ته په غیر حضوري ډول دي. کورني خبرونه هم دومره و. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر 7 خپرونې. د الله پامان.